سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. نن تاسو سره داسې یو ویډیو شریکوم چې په دې ویډیو کې په کومه طریقه باندې کوم پښتانه ټیک ټاکران چې دي هغوی چې لایف راځي نو دومره بې شرمي کوي، دومره بې حیایي کوي چې کمیس پرتوګ وباسي. او یقینا چې بالکل دا حقیقت دی. که موږ تاسو وګورو نن سبا په سوشل میډیا باندې داسې یو کار شروع دی، خاص کر په ټیک ټاک باندې چې لایف خلک راځي هغې کې پښتانه ډېر دي او داسې بېهوده الفاظ استعمالوي چې د هغې الفاظ اورېدلو باندې سړی خپله ډېر ځان سره کچه شي. په دې کې داسې یو څو کسان هم دي چې پکې روح الله په نوم باندې یو کس دی چې هغه خو پکې فرشتو پسې هم بدې ردې ویلي دي، یعنې داسې کفري الفاظ استعمال کړي دي. د دې نه علاوه داسې پکې هم دي چې جینکۍ او هلکان چې هغه سندل خټک ده یا زیبا ګل ده یا نورې شیرینه درانۍ او یو څو نورې دي، هغوی داسې فحش الفاظ او فحش خبرې کوي چې یقینا نوی نسل یې ځان سره بېلارې کړی دی او نوي نسل لپاره یې ډېره لویه مسله داسې جوړه کړې چې کوم ځوانان هم چې دوی ویډیوګانې ګوري هغه ورسره بېلارې کېږي. نو غوښتل مو چې دا ویډیو د دې لپاره هم تاسو سره شریکه کړم چې تاسو په خپل نوي نسل باندې په خپلو ځوانانو باندې نظر وساتئ چې هغوی داسې څه قدم اوچت نه کړي چې داسې بېهوده کارونه شروع کړي، ځکه چې په خپلو بچو باندې نظر ساتل ډېر زیات ضروري دي. ځکه چې که نن سبا موږ وګورو نو په سوشل میډیا باندې که په فیسبوک باندې یا په یوټیوب یا په ټیک ټاک باندې څوک ویډیوګانې سکرول کوي ښکته بره پرې راځي نو همدغه بې شرمي همدغه بې حیایي مخې ته راځي. په دې کې خو علیشه 007 هم راغلې ده او هغې خو پکې تر دې حده پورې تګ کړی دی چې هغې خو پکې خپله خېټه هم ښودلې ده. څومره د شرم خبره ده. آیا دوی به هم ځان ته پښتانه وایي چې داسې نوی نسل بېلارې کوي؟ دې ټولو ته خواست کوو چې د دې نه ځانونه دې کارونه نه وساتئ. پښتنه ټولنه هېڅکله هم دا څیز نه مني. په دې سره به تاسو خپل ځانونه نور هم بې عزته کړئ. تاسو په دې کارونو سره عزت نشئ موندلی. خو یوه خبره ده چې په دې کار سره دوی دغه پیسې ګټي او دوی د پیسو خوند اخیستی، نو په دې وجه باندې دوی د دې کارونو نه په شا کېږي. خو دا پیسې ټول عمر نه وي، هسې به خپل عزت او خپل ځانونه خراب کړئ په دې باندې، ځکه چې په دې کارونو کې د ذلت او رسوایۍ نه بغیر هېڅ هم نشته.